د خیبر پښتونخوا د غرونو ترمنځ یو ښکلی کلی و چې نوم یې لغړي بانده و. دا کلی د شنو فصلونو هټو کورونو روانو چینو او سپینو غرونو له امله ډېر ښکلی ښکارېده. د ماښام پر وخت به چې لمر د غرونو شاته پټ شو نو ټول کلی به د سرو زرو په شان ځلېده. په همدې کلي کې یو 10 کلن هلک اوسېده چې نوم یې مازن و. مازن د نورو ماشومانو غوندې نه و. هغه به هر وخت د اسمان مرغانو او ماشینونو په اړه سوچونه کول. د ده سترګو کې به تل نوي خوبونه ځلېدل او ذهن کې به عجیبه نظریې ګرځېدې. کله چې نور ماشومان په لوبو اخته وو مازن به زاړه رادیوګان خراب فلمونه او مات شوي لوبتکې پرانیستل او د هغو پرزو ته به یې کتل. هغه غوښتل پوه شي چې هر شی څنګه کار کوي. د مازن تر ټولو نږدې ملګری شوریم و. شوریم ډېر وفادار زړور او مهربان هلک و. که څه هم د مازن په شان دومره ذهین نه و او د هر مشکل پر وخت به د مازن مرسته کوله. که مازن به نقشې جوړولې شوریم به لرګي برابرول. که مازن به حسابونه کول شوریم به سامان راټولوه او که مازن به ستړی شو شوریم به ورته حوصله ورکوله. یوه ورځ په مکتب کې استاد له ماشومانو پوښتنه وکړه تاسو غواړئ چې غټ شئ نو څه به جوړیږئ؟ چا وویل زه ډاکټر جوړیږم، چا وویل زه پولیس جوړیږم او چا وویل زه پایلټ جوړیږم. کله چې مازن وار راغی هغه ورپاڅېدو او ویې ویل زه داسې الوتکه جوړول غواړم چې غریبو سیمو ته دوا خوراک او مرسته ورسوي. داسې الوتکه چې په سختو غرونو کې هم ښکته کیدی شي. ټولګۍ کې زنه ماشومانو وخندل. یو هلک وویل ته 10 کلن یې ته به الوتکه جوړوې. مازن غلی شو او سترګو کې لا هم رڼا وه. شوریم ورو د هغه په اوږو لاس کېښودو او ویې ویل پرېږده چې هلک وخاندي موږ به هماغه الوتکه جوړوو. هم هغه ورځ مازن فیصله وکړه چې یوازې خوبونه نه بلکې حقیقت به جوړوو. د مازن د کور شاته یوه وړه کوټه وه. هغه به ورته لیبرټري ویل. هغې کې زاړه اوزار بیټرۍ ترونه مات موټرونه او د الوتکې نقشې پرتې وې. مازن خپلې الوتکې ته نوم ورکړو نور-1. دا عادي الوتکه نه وه. مازن غوښتل چې دا سپکه هوښیاره او قوي وي. هغه د مرغانو له الوتلو نه الهام اخیستی و. مازن به ساعتونه شاهین کبوتر او چیل ته کتل. هغه به سوچ کوم چې مرغان څنګه هوا کې تاویږي او څنګه ښکته او پورته کیږي. شوریم به هره ورځ له مکتبه وروسته د مازن کور ته راتله. دواړه به لومړی سبقونه ویل او بیا به یې په لیبرټرۍ کې کار کوو. کله به یې زوړ فین پرانیسته، کله به یې د لوبو موټر خلاص کړو او کله به یې د موبایل زاړه بیټري ازمایلی. یوه شپه سخت باران و بجلي هم تللی وه. مازن د لالټین په رڼا کې نقشې جوړولې. شوریم ترې وپوښتل مازن که موږ ناکام شو نو؟ مازن مسکی شو او ویې ویل ناکامي هغه وخت وي چې انسان کوشش پرېږدي تر څو چې موږ کوشش کوو موږ زده کړه ښه کوو. شوریم وخندل. نو بیا خو موږ هېڅکله نه کمیږو نه. څو اونې وروسته د نور-1 لومړی ماډل تیار شو. دا د لرګي سپک پلاستیک او کوچنیو موټرو نه جوړ شوی و. شوریم پرې په شین رنګ لیکلی و نور-1. دواړه د الوتکې د کلي نه بهر یوه پراخ میدان ته یوړو. مازن ریموټ په لاس کې ونیو. زړه یې ډېر تیز درزېدو. شوریم وویل تیار یې؟ مازن وویل هو. الوتکه ورو روانه شوه. موټر یې چټک شو او ناڅاپه هوا ته پورته شوه. دواړه په خوشحالۍ چغې کړې والله الوتله. په خوشحالۍ ډېره دوام ونه کړو. څو ثانیې وروسته الوتکه یوې خواته کډه شوه او په ځمکه ولوېده. یو وزر یې مات شو. شوریم منډه کړه او الوتکه یې راواخیسته. مازن غلی ولاړ. شوریم په ویره وویل اوس څه کوو؟ مازن ژوره ساه واخیسته. اوس به یې لا ښه جوړوو. له هغې ورځې وروسته دواړه تېروتنې پیدا کړې. مازن پوه شو چې د الوتکې وزن برابر نه و. شوریم مشوره ورکړه بیټري منځته کېږده. مازن وویل ډېر ښه خیال دی. دواړو وزرونه بدل کړل. موټر یې سم کړو او سینسر یې ښه ځای ته ولګوو. دویم ځل الوتکه تر یوې دقیقې پورې والوته. دریم ځل 15 دقیقې هوا کې پاتې شو او څلورم ځل د ټول میدان چکر ووهو. دواړه دومره خوشحاله وو لکه ټوله دنیا یې ګټلې وي. خو اصلي امتحان لا پاتې و.
په کلي او شاوخوا سیمو کې د ساینس لویه مقابله کیدونکې وه. د مکتب مشر اعلان وکړو چا چې تر ټولو ښه ایجاد وړاندې کړو هغه به ملي مقابلې ته ځي. مازن سمدستي د نور ون نوم ولیکو. ځینو ماشومانو بیا هم ورباندې وخندل. دا د لوبو الوتکه به انعام اخلي. خو شوریم وویل سبا به وګورئ. د مقابلې ورځ راغله، حال له خلکو ډک و. ماشومانو روبوټونه، واړه ماشینونه او مختلفې تجربې راوړې وې. کله چې د مازن وار راغی، هغه د نور ون تر څنګ ودرېده. مازن په اعتماد وویل دا یوه هوښیاره الوتکه ده چې کولی شي غریبو سیمو ته دوا او خوراک ورسوي. د جان حیران شول. یو جج ته یې وپوښتل عمر دې څو کاله دی؟ مازن وویل 10 کاله. جج موسکی شو. دا خیال دې له کومه راغی؟ مازن ځواب ورکړو له مرغانو طبیعت تر ټولو لوی استاد دی. کله چې نور ون هوا ته پورته شو، ټول خلک غلي شول. الوتکه په ډېر نرمه طریقه پورته شه، تاوه شوه او بیا ارامه ځمکې ته راکوزه شوه. ټول حال د چکچکو نه ډک شو. مازن لومړی انعام وګټو. څو ورځې وروسته هغه ملي مقابلې ته ولاړو. هلته د لویو ښارونو ماشومانو ډېر عصري سامانونه لرل، خو مازن یوازې خپله الوتکه او خپل وفادار دوست شوریم لرلو. د مقابلې نه نیم ساعت مخکې د نور ون موټر خراب شو. مازن سخت پریشان شو، خو شوریم زر وویل ما ویرېږه، موږ یې جوړوو. هغه له خپل بکس نه زاړه تارونه راویستل. مازن موټر خلاص کړو. یو باریک تار یې سوځېدلی و. شوریم وویل دا زړی رادیو تار استعمال کړه. مازن په اشتیا تار ولګوو. هم هغه وخت اعلان وشو بل وار د مازن دی. ناڅاپه موټر بیرته چلان شو. شوریم خوشحاله شو، چغه یې کړه جوړ شو. مازن مسکی شو. موږ دواړه جوړ کړو. په ملي مقابله کې نور ون نه یوازې الوتنه وکړه، بلکې یو وړوکی پکټ یې د کلي ځای ته ورسو او بیرته راستون شو. ټول حیران شول. یو سائنسدان وویل دا ماشوم د راتلونکي لوی موجد دی. له دې وروسته د مازن نوم په ټوله نړۍ کې مشهور شو. خلک به ورته وړوکی موجد ویل. خو مازن ته شهرت دومره هم نه و. هغه غوښتل چې د ده ایجاد د خلکو ژوند وژغوري. یوه ورځ په غرینو سیمو کې سخت باران وشو. لارې بندې شوې او یو کلي ته دوا رسول ناممکن شول. مازن وویل دا د نور ون اصلي امتحان دی. شوریم وویل زه هم در سره یم. دواړو الوتکه تیاره کړه او دوا یې پکې کېښوده. هوا ډېره تیزه وه. مازن ریموټ ونیو. شوریم باد شمال ته دی. شوریم نقشې ته وکتل. لږ ښي طرف ته یې بوزه. نور ون د غرونو ترمنځ ولوتو. کلي ته ورسېدو او دوا یې سم ځای ته وغورځوله. د کلي خلکو خوشحالۍ نه لاسونه پورته کړل. څه وخت وروسته الوتکه بیرته راستنه شوه. ټولو چکچکي ووهل. یو افسر مازن ته وویل تا یوازې الوتکه نه ده الوځولې، تا امید الوځولی دی. مازن غلی شو. سترګې له اوښکو ډکې شوې. شوریم مسکی شو. ما درته ویلي وي زموږ نور به رڼا جوړېږي. ورو ورو مازن نور 2، نور 3 او بیا نور اسمان جوړ کړو. د نوې الوتکه د لمر په رڼا چارج کېدله. موسم یې معلومولی شو او سختو ځایونو ته رسېدی شو. د نړۍ ډېرو هیوادونو د مازن مرسته وغوښته. خو مازن یوه خبره وکړه. زما ایجاد به لومړی هغو خلکو ته کار کوي چې مرسته ورته تر ټولو سخته رسېږي. ټول خلک د هغه په خبرو متاثر شول. د مازن او شروم کیسه یوازې د دوو ماشومانو کیسه نه وه. دا د دوستۍ، حوصلې، محنت او خوبونو کیسه وه. هغوی نړۍ ته وښوده چې عمر کوچنی کیدی شي، خو فکر هیڅکله کوچنی نه وي. یو ماښام دواړه هغه میدان ته ولاړو چې نور ون پکې لومړی ځل لیدلی و. شوریم وخندل. یاد دې دي دلته زموږ الوتکه ماته شوې وه. مازن اسمان ته وکتل. هلته نور اسمان د وریځو ترمنځ الوته. مازن ورو ویل موږ یوازې الوتکه نه ده جوړه کړې، موږ خپلو خوبونو ته وزرونه ورکړي دي. شوریم مسکی شو. او دا وزرونه به هیڅکله مات نشي. په اسمان کې د الوتکې پر بدن د لمر وروسته وړانګې لګېدې او پرې لیکلي شوي وو مازن اینډ شوریم. او نړۍ پوهه شوه چې که دوه ماشومانو خوب رښتینی وي نو اسمان هم ورته لاره پرېږدي.